سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلئ. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولو وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کار پیلولو ته زمینه برابره سوې ده او په خبره یې دوی د دغه پروژې امنیت ته ژمن دي. د یاد وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور د ترکمنستان بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وفا حاجب سره له لیدنې وروسته په هرات ولایت کې خبریالانو ته ویلي دي چې هغوی د دغې پروژې د عملي چارو پیلولو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي دلاور زیاته کړې ده چې د دغه امنیت نیولو په اړه موږ ډاډ ورکړی ده. اوس مهال شرایط برابر سوي دي چې دغه پروژه باندې کار پیل سي. موږ دغه پروژې کار پیل کوو. موږ همدارنګه په لنډ وخت کې د ټاپي پایپلاین تیرولو په مسیر کې د شخصي ځمکو د استملاک ستونزه هم په شفاف ډول هواروو. د ټاپي پروژه په 2013 کال کې د افغانستان په هرات ولایت کې پرانیستل شوه، خو د امنیتي ستونزو له امله د دغې پروژې کار نه و پیل شوی. پر همدې مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته ویلي دي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دغه وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس انګزي سره لیدنه کړې ده چې ویلي دي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کار د 2022 میلادي کال. وفا حاجب هم په دغه لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان د ګډ کار په پیلولو ټینګار کړی و. دا په تیرو 4 میاشتو کې افغانستان ته د ترکمنستاني چارواکو دوهم سفر دی چې کابل کې له طالبانو چارواکو سره د ټاپي پروژې په اړه ترسره کیږي. د 2020 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 13مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو ترکمنستاني پلاوی د سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د ټاپي پروژې د بشپړه کېدو لپاره 15 میلیارډ ډالر لګوو. دا پروژه د اشرف غني په تیر حکومت کې شروع شوې وه چې د څه ستونزو له امله دا پروژه بیرته درول شوې وه او اوس یې طالبان بیرته شروع کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.